زویم اقا سړی چې د هغې نه مور او پلار ناراضه دی دی کو د بیت الله سل حجونه کړي الله وی نه مې دی قبول لا اقا سړی چې مور او پلار ترې نه خفه دی دا کو سی روزه کال په تبلیغ کې ولګئ الله وی دا تبلیغ دی منظور نه دی راته دا کو په اول صف کې اقامت کې ولاړ دی دا د جمعات موازن دی اذان هم کوي دا د ملا پسې تکبیر هم کوي دینه تکبیر اولام نه فوت کېږي دا د هغې نه مخکې هم نفل کوي دا د هغې نه بعد هم نفل کوي خو چې مور او پلار ترې ناراضه دي خو چې مور او پلار ترې نه خفه دی دا اذان دی الله ته منظور نه دی دا اقامت دی الله ته منظور نه دی دا نوافل دی الله ته منظور نه دی قرآن راخله د قرآن تلاوت کوه الله ته جاړه خو چې پلار ناراضه دی الله وی نه مې دی په کار دا تلاوت الله وی نه مې دی په کار داسې تلاوت چې پلار ته کور کې کنځلې وکړه د پلار بې عزتي بې حرمتي وکړه بیا جومات ته راځي زما د قرآن تلاوت کې مه کوه زما د قرآن تلاوت ما ته سر په سجده باندې مه لګوه ما ته رکوع مه کوه ما ته جړه مه کوه ورشه پلار په کور کې راضي کا ورشه مور په کور کې راضي کا ورشه د مور او پلار خوشحالي ولټوه که ته د دنیا لوی مفتي مې ته د دنیا لوی عالم مې ستا په خبره بیان باندې دنیا را جمع کېږي ستا تقریر ته دنیا غوږ دی ستا بیان ته دنیا غوږ دی خو چې پلار درنه خفه دی خو چې مور خفه ده الله وی دا تقریر مې په کار نه دی الله وی دا بیان مې په کار نه دی الله وی دا نصیحت مې په کار نه دی کو ته د وخت شیخ الحدیث ولې نه تا ته په زرګاو طالبان ناستي ته تمام ورځ قال الله قال رسول وایا ته د الله کلام خلکو ته بیانوه ته د پیغمبر فرمان خلکو ته بیانوه خو چې پلار درنه خفه دی د شیخ الحدیث ته الله وی دا شیخ الحدیث دی منظوره نه ده د قرآن درس دی منظور نه دی د پیغمبر د فرمان هغه خوږې خبرې ما ته منظورې نه دی پلار راضي کول غواړي مور راضي کول غواړي کو ته لوی مجاهد یې ستا په لاس کې د الله تعالی دپاره د جهاد دپاره د اله کلمت الله دپاره د هغې د غم او د درد دپاره درنې درنې وسلې هم شته دی خو چې پلار ناراضه دی مجاهد جهاد نه دی منظور غازی جهاد نه دی منظور شهادت نه دی منظور تبلیغ نه دی منظور یو عمل هم نه دی منظور یو عمل هم نه دی قبول چې پلار ناراضه دی چې هر څومره جړاګانې وکړي چې مور خفه ده هر څومره جړاګانې وکړي والله چې الله دې ونه بخي والله چې الله دې عبادت قبول نه کړي والله چې سجده دې قبول نه شي غواړې تمام عبادتونه په الله قبول کړي غواړې په خپله زندګۍ کې خیر او برکت اول مور او پلار راضي کې به تمام عبادتونه دې الله قبلوي